خدای تعالی جل جلاله وایي دا انسان چې ده دا ډېر ناشکره ده، دا د خدای د نعمتو شکر نه ادا کوي. که دې ته 1000 کاله ورکړې 1000 کاله، دا 1000 کاله اصلي خدای پرې راولي، مشکل نه یې پرې راغلی. خو دا سړی دا 1000 کاله هیڅ چېرته نه یادوي. که یو ورځې تکلیف پرې راغی، د ده په خبرو باندې، د ده په کردار باندې، د ده په دې شکایاتو باندې، اسمان خو څه کوي، د ځمکې ټول مخلوق په ځان باندې خبر. خدای تعالی جل جلاله وایي دغه انسان د ما د نعمتو ناشکري کوي او دی په خپله په دې ناشکري باندې شاهد ده. نو ځکه چې خدای تعالی چا ته نعمتونه ورکړي، نعمتونه شکر ادا کړئ. که چا شکر ادا نه کړو، هغه سړی د سختي و انتظار کوي، نورې سختي به خدای تعالی جل جلاله ورته راولي. داسې کتابونه در پورته کوي، څومره انبیا علیهم الصلاة والسلام چې راغلي، په دې باندې تکالیف راغلي، په دې باندې سختي وې راغلي. نو علماو د دې دپاره 3 لارې وضع کړي. که کله په انسان تکلیف راغی او ده له دې تکلیفه چې ځان ښکل، د هغو دپاره علماو 3 لارې وضع کړي دي. یوه لاره بهترینه د دې انسان دپاره دعا کول د خدای ته. په ټولو عباداتو کې غټ عبادت چې ده هغه دعا کول له خدای جل جلاله چې غوښتل دي. که په تاسې باندې مصائب تکلیفونه رالو، څومره مصائب چې په انبیاو راغلي، هغو هم خدای تعالی جل جلاله ته سوال کړی چې خدای د دې وخت له فتنو، د دې وخت له تکالیفو، الله دې تا په لښکرو موږ نه یو خبر، هر لښکر چې راځي د ما دپاره راځي، خدای دې دې له شره ونیسي. خدای دې موږ تاسو ته امان و پناه دې راکړي. دوهم خبره، د خدای وعده رښتیا ده. خدای تعالی دې بندګانو ته وایي چې تاسې د شپې 3مه حصه سي، تاسې له ما چې غواړئ، تاسې لږ راویښ سئ، تاسې خدای ته سوال وکوئ چې د تاسې د سوال بدله خدای دنیا کې درکوي که نه درکوي. دعا داسې عبادت ده چې دا 3 غمونه له انسانه سړي. اول چې کوم غم را روان یي، که ته دعا وکړه له هغو غمه به خدای خلاص. دوهم په کوم غم کې چې دا سړی واقعي خدای ته سوال وکئ، دا غم راوستی خدای ده، خدای تعالی جل جلاله به د دې دعا په خاطر له دې غمه خلاصوي. او دریم، که چیرې د تا دپاره غم راغلی وي، کور ته نه یې راننوتی، پلار کې وي، بیا د خدای تعالی جل جلاله ته سوال وکول، خدای تعالی جل جلاله به د دې دعا په خاطر باندې له هغو غمه چې تا ته نجات درکړي. نور قدر الله ما شاء قدر، چې څه خدای د ما دپاره لیکلي دي، د ما به په دې باندې ایمان وي چې دا د ما د خیر دپاره خدای تعالی لیکلي. خالص پیغمبر اسلام 4 ټکي دعا صحابه کرامو ته ورښودلې ده. اول، ای خدایه ما د تا په امتحان کې مه راولې، خدای دې موږ تاسې د خدای په امتحان کې نه راولي، ځکه په امتحان کې کامیابېدل ډېر سخت دي. څومره مخکې کسان چې راغلي په امتحان کې، هغو ته خدای جل جلاله صبر ورکړی، موږ بې صبره ډېر یو. دوهم، خدای په ما دروند بار مه باروي، خدای دې په موږ تاسې باندې دروند بار نه باروي. دروند بار دې ته وایي چې له برداشه خبره ووځي، یا مرض وي، یا غم وي، یا پریشاني وي، خدای چې راځي الله جل جلاله ماته مه راولې. دریم ټکی، خدای په ما بده قضا مه کوې، الله تاسې ما ته کوم نعمتونه راکړي د هغو نعمتو زوال له ما چې مه کوې. که ځواني ده خدای ځواني مې روزي کړې، که د مال راکړی خدای مال مې روزي کړې، که د علم راکړی خدای علم مې روزي کړې. داسې نه وي چې دا صحت دې راکړی ده، دا سبا په مرض راته بدل شي، خدای د دې نعمت زوال مه راولې، په ما باندې بده قضا مه کوې. او دریم، دا جامعه ده، دا د موږ تاسې جامعه ده، موږ او تاسې سره ورونه یو، په هر څه سره بلد یو، پیږو سره. په دې دنیا کې که ځان کامیابي ته باسئ، کامیابي ته زړه له حسده پاکئ. حسد چیش ته وایي چې تا ته خدای نعمت درکړي، زه به یې در باندې لوروم، که تا تربور ته خدای نعمت ورکړو ته به یې پرې لوروې. حسد دې ته وایي چې چا ته خدای نعمت ورکړي او ته ټینګ ناست یې. او حسد وایي په خدای اعتراض ده، دی خدای ته وایي چې خدای ته نه پرې پوهېدی چې ده ته دې ورکول، خو ما ته به دې راکړه.